له مرکز ښرنې 15 کیلومتره وړاندې د دنګو غرونو په منځ کې په شنه او زړه راښکونکې دره پیر کوټه کې د فوټبال پایلوبه د پیر کوټې د سیمې لوبغاړو هم د بدني روزنې د امریت له مسؤلینو مننه وکړه چې د لومړي ځل لپاره له مرکز ښرنې نږدې 15 کیلومتره لرې یوې غرنۍ سیمې ته د لوبو د لیدو لپاره ځي او هلته لوبغاړي تشویقوي. هغوی غوښتنه کوي چې د لوبو لپاره مناسب میدانونه نه لري او په دې برخه کې دې ورته ځانګړې پاملرنه ترسره شي. د امپایر نه مننه، تاسو نه مننه، دلته بیا د شرط شرایط کې دلته راغلی هر کله راشه. فوټبال په خپله یو د سولې غږ دی، نو او که څه هم د ټورنمنټ پای ته ورسېدو خو د پیر کوټې ځوانان چې دي دا لوبغاړی نه لري. د پکتیکا د بدني روزنې امیر لوبغاړو ته په خبرو کې وویل چې امن د الله جل جلاله له لوري لوی نعمت دی چې له امله یې موږ او تاسو د غرونو په منځ کې په ډاډه زړه لوبې ترسره کوو. هغه په لوبغاړو غږ وکړ چې د لوبو پر مهال د اسلامي احکامو پابندي وکړي او د یو لوبغاړي په حیث د لوبو اخلاق بشپړ په نظر کې ونیسي. هغه په ګټونکې لوبډله کپونه، بوټونه او د لوبو ځانګړي یونیفورمونه هم وویشل. بیا هم له ټولو ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې خپل منځ کې مینه محبت دا یوازې سپورټ یا ورزش ته چې د ځوانانو ترمنځ مینه محبت او یووالی رامنځته کوي. د یادونې وړ دی چې د جمعې مبارکې په ورځ په مرکز ښرنه کې هم د والیبال پایلوبه ترسره شوه.